Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast. شیخ صاحب یو بل ملګری سوال هغه دا دی چې ډیرو خلکو عادت دا دی چې قسمونه په غیر الله باندې کوي، زما د وطن په باندې قسم وي، زما د مور او پلار په سر قسم وي. آیا دا قسمونه شرعاً څنګه دي؟ آیا دا جایز دي که نه دي جایز؟ د قسمونو په باره کې به دا ووایو چې قرآن کریم کله موږ او تاسو وګورو نو الله عز وجل په ډیرو مخلوقاتو قسم کړی دی، والشمس په نور، وضحاها د هغې په رڼا، واللیل والفجر والسماء والطارق والارض. دا قسمونه دي الله عز وجل په ځمکه، په شپه، په ورځ، په ستورو، په اسمان، په نور، په سپوږمۍ. لعمرک د پیغمبر علیه السلام په عمر باندې الله قسم یاد کړی دی. نو د الله رب العالمین هغه احکام نه لري الله عز وجل. الله رب العالمین الله دی، اله دی، الله رب العالمین مالک یوم الدین ذات دی. الله رب العالمین چې په څه وغواړي په هغې قسم کولی شي، ځکه مخلوق په الله رب العالمین باندې کله وحاشه هیڅکله نشي قیاس کېدلی. نو قرآن کریم کې دا قسمونه شته، خو دا د چا په باره کې دي؟ د الله رب العالمین په باره کې. زمونږ د مسلمانانو د امتیانو د انسانانو دپاره حکم دا دی چې موږ به قسم صرف د الله عز وجل په نوم باندې کوو، د الله په نوم. لکه د رسول الله علیه السلام قسمونه داسې والذي نفس محمد بيده، په هغه الله قسم چې زما روح د هغه په لاس کې دی. والذي نفسي بيده، په هغه الله قسم چې زما سا د هغه په لاس کې ده. والله بالله ثم تله، داسې قسمونه د رسول الله علیه السلام نه نقل دي، صحابه کرامو نه داسې نقل دي. ورب الكعبه، د کعبې په رب باندې مې دي قسمي. دا شرعي قسمونه دي، دا جایز دي. یعنی د الله په نوم او د الله چې څومره نومونه دي، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، د آخره پورې چې څومره نومونه دي، په دې هر یو باندې موږ د الله رب العالمین دپاره قسم کولی شو. په قسم کې به موږ ته څه میلاویږي؟ اجر. اجر دا دی چې زموږ په زړه کې الله لوی دی، د هغه په نوم باندې موږ اعتماد کوو، قسم کوو، د یو بل سره لین دین کوو، یو بل امانتونه ورکوو، د یو بل خبره په دې قسم باندې فیصله کوو. اوس زموږ د مسلمانانو د ناخبرتیا د وجې نه مسلمانان لګیا دي، هغوی په جوماتونو قسم کوي. زما دې په جومات قسمي، یا ما دې دا جومات ووی. ګوره کعبه د دې ټولو جوماتونو نه غوره ده، د مساجدو نه، ځکه چې هغه قبله ده او دا د هغې شاخونه دي. هغه بیت الله دی او دا هم د الله کورونه دي، د هغې شاخونه دي. په کعبه باندې قسم خوړل ناروا دي چې یو سړی ووایي زما دې په کعبه باندې قسم یا دې دا کعبه ما ووایي. کعبه خو دیوالونه دي، کعبه غلاف دی، کعبه یو کوټه ده. موږ به څنګه وایو؟ ورب الکعبه، د کعبې چې کوم رب دی الله عز وجل په هغه مې دې قسمي. نو داسې قسمونه دا ناروا دي. زمونږ په دې پښتنو کې یو بل قسم چې ډیر مشهور دی، هغه دا دی زما دې د مور په سر قسمي، زما دې د خور په سر قسمي، او د مور په لوپټه باندې، او بعضې پکې د مور په پیو باندې قسم کوي. دا قسمونه د کوم ځای نه راله؟ دا موږ ته د ډرامو نه راله. زمونږ دا خلک چې دی د انډین د انډیا ډرامې ډېرې زیاتې ګوري، او په هغې کې قسم د مور په سر دی، د خور په سر دی، په لوپټه دی، په پیو باندې دی. نو د دوی خو د زده کړې ځای هماغه دی چې ډرامه ده. نو د هغه ځینې قسمونه زده کړل، او چې څومره ډرامې دي که فلمونه دي، په هغې کې هم دغه قسم دی چې د مور په سر، د خور په سر، د لور په سر، په پیو باندې، په پلار باندې، په ورور باندې، په سپینګیرو باندې، په ګیره باندې قسم. نو دا قسمونه شرک دی. رسول الله علیه الصلاة والسلام موږ ته فرمایي لا تحلفوا بآبائکم، په پلارانو قسم مکوئ، په میندو باندې مکوئ. او بل روایت کې فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک، د الله د نوم نه علاوه چا چې په بل څه باندې قسم وکړه د شرک وکړه. نو ګوره د پلار، د مور، د خور، د ترور په سر قسم دا شرک دی. په لوپټه باندې قسم شرک دی، په خپلولۍ باندې قسم شرک دی، په پیو باندې قسم شرک دی، په ادیره باندې وایي ما دې دا ادیره ووایي دا قسم شرک دی، ما دې دا زیارت وایي دا قسم شرک دی. دویم قسم چې جایز دی هغه په قرآن کریم باندې دی. قرآن کریم په دې پاڼو موږ قسم نه کوو، نه په دې ګته باندې، هغه کاغذ دی. دا قرآن کریم موږ د الله صفت ګڼو چې دا د الله کلام دی، خبرې دي. نو ګوره په رحمان، رحیم، ملک د الله صفتونه او قسم جایزو، نو کلام هم د الله صفت دی.
نو چې لنډ ووایو په قرآن کریم قسم کولی شو او د الله په نوم او د الله په ټولو نومونو باندې. نور په پیغمبر علیه السلام هم قسم ناروا دی، په انبیاو باندې هم قسم ناروا دی. که څوک وایي چې زما د په محمد رسول الله علیه السلام قسم شرک وکړه، که څوک په پلار قسم کوي دا په شرک کې راځي، د دې قسمونو نه ځان وساتئ. شیخ صاحب محترم، ډیر مسلمانان نن سبا یو داسې وایي چې خبره کوي چې دا دعاګانې موږ هسې غواړو قبلېږي نه. دعا د قبلېدو لپاره څه شرطونه دي؟ یو مسلمان به څنګه پوه شي زما دعا دا قبوله شوې نه ده قبوله شوې؟ څه هغه آداب دي دعا چې سړی خیال وساتي؟ دا د شیطان یو وسوسه ده او د ملحدینو یو چال دی. په دې وخت کې ملحدین یو چال چلی، بالخصوص د فلسطین د حالاتو مطابق. په دې کې ملحدین دا وایي چې په دعاګانو باندې کار کېدلی په حرمینو کې په ټوله دنیا کې د فلسطین دپاره دعا کېږي. اسرائیل ولې نه تباه کېږي؟ فلسطین ولې نه ازادېږي؟ عزتمندو، دعا کې موږ ته شریعت رسول الله علیه السلام موږ ته 3 خبرې ښودلي. دعا وغواړه. ولې وغواړه؟ یا به دعا قبوله شي، قبوله به شي. ولې به قبلېږي؟ چې کله په شرایطو پوره و. شرایط زه وروسته وایم. دویمه خبره دا ده چې دعا وغواړه، اسمانی او مصیبت به را رواني، د دې دعا په غوښتلو کې که قبوله نه شوه مصیبت او تکلیف به دنه الله لرې کړي. درېیمه خبره دا ده که مصیبت هم لرې نه شه نو دعا وغواړه. دا دعا عبادت ته، الله به د هرې دعا په عوض کې آخرت کې اجر درکړي. نو مسلمانان موږ ولې د دعا نه ناامیده شو؟ په دې 3 کارونو کې به یو کار کېږي، یا به قبوله شي، یا به پیرانه مصیبت لري شي، او یا به الله عز وجل په آخرت کې د دې بدله راکړي. بل خبره دا ده چې دعا ځان له مستقل عبادت ته. الدعاء هو العباده. د عبادت مغز هم دا دی. بهترین په عباداتو کې یو بهترین عبادت دعا ده. قرآن کریم په دې باندې بار بار فرمایلی ادعوني ادعوني، مانه دعا وغواړئ. دعاګانې پیغمبران یدعوننا رغبا ورهبا، پیغمبرانو به دعاګانې غوښتلې. دا مستقل عبادت دی. نو چې دعاګانې وغواړو نا امیده نشو. اوس پوښتنه دلته دا ده لکه تاسو چې وفرمایل چې موږ دعاګانې غواړو او قبلېږي نه. نو ګوره عزتمندو، دعاګانې چې موږ غواړو زموږ دعاګانې نه دي، رواجي دعاګانې دي. ډېر مسلمانان موږ په دې مساجدو کې ګورو لاسونه یې داسې اوچت کړي دي اسمان ته او د چت ته ګوري او د ګوتو نه داسې ټقي وباسي، الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي. نو دعا کې چې توجه نه وي دعا به څه قبوله شي؟ د دعا توجه اول پکار ده چې ته د چا نه غواړې. دعا څه ته وایي؟ غوښتلو ته. د یو بادشاه مخې ته یو سړی ودرېده او ډېر یو غټ ضرورت یې وړی دی. د ځان سره ضرورت دا وړی دی چې زه ډېر زیات قرضدار یم په 100,000 روپۍ. بادشاه سلامت، ته زما دا قرض پیسې ماله راکه، تا سره خو ډېرې دي چې زما دا قرض ادا شي. نو چې دی ورغی بادشاه ورته وایي څه دې راوړي دي؟ دا کله یو دغه ته ګوري، ستنې ته ګوري، کله کرسۍ ته ګوري، کله تخت ته ګوري، کله یو شیز ته ګوري، داسې ګوري را ګوري. نو بادشاه به خبرو تم پرې نه دي، خلکو ته به وایي دا سړی وباسي، دا لیونی شوی دی، د ده ضرورت نشته دی، دا خوا دی خوا ګوري. نو دغه زمونږ حال دی چې د لوی بادشاه مالک یوم الدین مخې ته ناست دي، دعاګانې غواړو او موږ اخوا دی خوا ګورو. د دعا دپاره اول شرط دا دی چې مؤمن به انسان، ایمان په دې کې شرط دی. د مشرک دعا الله رب العالمین نه قبلوي، کله ناکله د مشرک هم قبوله کی، خو شرط دا دی ایمان. دویم شرط د هغې دپاره اساسي شرط دا دی چې حلاله بخورو. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. الله ورته وایي پاکه وخورئ بیا نیک عمل وکئ، یعنی د پاکې خوړلو نه وروستو به نیک عمل او دعا قبلیږي. کم انسان چې په خېټه کې حرام پراته وي دا دې د ځان سره ولیکي چې 50 کاله او 100 کاله دی یو دعا وکي الله به قبول نه کړي چې په خېټه کې حرام پراته. پردې حق نه ځان وساتو، غلا، رشوت، ملاوټ، دوکا، ظلمونه، په قسمونو باندې خوړل، دا چې د چا په خېټه کې پراته الله د دعا نه قبلوي. بل د دې دپاره شرط د قبلېدلو دا دی د دعا دپاره چې د دعا وختونه معلوم کړو. د ارسه دپاره بعضې وختونه داسې دي په هغې کې فورا قبلېږي، لکه د فرض منځونو نه وروستو دعا. خو په فرض منځونو کې یو بدعت خلکو دا پیدا کړی دی چې مولا لاسونه اوچت کړي، مقتدیان یې اوچت کړي، چې مولا یې راکاږي په مخ مقتدیان یې راکاږي. نه، ځان له دعا وکړو. د جمع دا شکل ورکول او په مولا باندې لازمي کول دا پکې نشته چې د چا دعا ته ضرورت دعا دی وغواړي، چې د چا ضرورت نه زی پاتې سیږي. بل دعا چې د جوف اللیل الاخر، د شپې په اخره حصه کې ډېره ښایسته قبلېږي. تهجدو کې خاص کر په دې شپو کې چې موسم ښه دی او شپې اوږدې دي، مسلمانان راپاسي او د الله دروازې وټکئ.
بندې دروازې په ټکېدلو باندې الله کولاوي او بیا د رحمان دروازه بنده ته چې موږ دروازه وډبو ټلی ورته ووهو کولاوه شي. د الله دروازه چې څومره وټکېدله الله بیا کولاوه کي. او حدیث قدسي کې راځي الله رب العالمین د خپل شان او جلال مناسب د اسمان د دنیا ته نزول فرمایي او سوی هل من سائل غوښتون کې شته، هل من مستر مجبور او محتاج شته، څوک شته چې ما نه دعا وغواړي زه له دعا قبوله کړم، نو دغه د قبلېدلو وخت دی. بل د جمعې ورځ چې ده په دې کې 1 ساعت دی او ډیر احتمال او ډیر امکان دا دی چې د جمعې په ورځ د مازیګر نه تر ماښامه پورې دې وخت کې دعا ښه قبلېږي. بل د روژه ماتې په وخت کې یو سړی فرضي روژه یا په رمضان کې یا نفلي روژه په دې وخت کې دعا قبلېږي. او د روژه دار خو چې دی د شپې هم قبلېږي او د ورځې هم قبلېږي. د وختونو نه بل وخت دا دی چې کله عند نزول المطر باران چې تازه راښکته شي موږ دعا وغواړو، لاسونه اوچتیو که نه اوچتیو د بدن څه حصه ورته ښکاره کړو یا ورته سر تور. بل د جهاد په وخت کې دعا ښه قبلېږي کله چې د جهاد صفونه برابري. او دغه شانتې چې دی دعاګانو دپاره دا ځایونه شو چې په دې ځای کې الله رب العالمین دعا قبلوي. دعا د چا قبلېږي؟ دعا د مستر ډېره ښه قبلېږي. مستر چاته وایي؟ مجبوره انسان، په قرضونو کې ډوب بې اولاده انسان، په بیمارۍ کې راګیر انسان، کور کې پریشانی د راګیر انسان، بې اتفاقي د په دې کې چې گیر دی یعنی غمزده انسان د دعا قبلېږي. بل د مسافر دعا قبلېږي. سفر چې کله مو وتلې بس ته په سفر کې دعاګانې غواړو دا دعا ډېره ښه قبلېږي. بل د مور او پلار دعا د اولاد دپاره ډېره ښه قبلېږي. که خیرې وکړلې خیرې هم قبلېږي او که دعا یې وکړله هغه هم قبلېږي. همدغه شانتې حج ته څوک لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، په حرمینو کې دعاګانې قبلېږي. بیا هلته چې دی په عرفات کې دعا قبلېږي. نو دا د دې دپاره ډېر ځایونه راغلي دي. د قرآن کریم د تلاوت نه وروستو سړی دعا وکړي او دغه شانتې نور ډېر ځایونه به چې زما ذهن کې دا حاضر نو دعاګانې الله رب العالمین قبلې نه امیدي ونه کو. او ډېر موږ په دې سترګو باندې لیدلي دي زموږ ډېرې دعاګانې الله قبولې کړي، سره د دې نه چې موږ ډېر ګناهګار یو. اوس زموږ نه ډېر خلک نیکان دي، دا ټول خلک زموږ نه ښه نیکان دي چې دوی دعا وغواړي الله به قبلوي. نبي علیه صلات وسلام به کله دعا وکړه د باران دپاره لاسونه به یې داسې نیولي او راکوز کړي به نو دعا به قبوله شو. او کله به دعاګانې کولې 10 کاله پس قبولې شوي دي. ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې رب اجعل هذا البلد آمنا، یا الله بیت الله ته امن ورکه، او ربنا وابعث فيهم رسولا، یا الله دلته یو پیغمبر پیدا که. دا دعا 2.5 کاله پس قبوله شوې ده. ناامیدي به نه کوو، یو دعا به زموږ په ژوند کې قبوله نشي، الله به زموږ د اولاد په حق کې قبوله کړي. او دعا عبادت ته په غوښتلو باندې اجر ملاویږي. او الله فرمایي څوک چې دعا نه غواړي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. داسې خلک چې د دعا نه ماړه دي د الله د در نه به موږ ځان نه مړو، دا جهنم ته ځي. موږ د الله د در همیشه دپاره فقیران او ملنګان. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، موږ ټول فقیران. شیخ صاحب محترم جزاک الله، یو بل سوال لا دی چې تاسو مخکې ویلي چې دا مولیان دي او خیراتونه کوي او دا کوي. نو یو کس ته مړی وشو بس خلک اعتراض دا کوي چې کټ دیګ دا کو بس قبر ته ورښکته که نه خیرات معلوم شو نه ګډانه حلال شو نه میخې حلال شوي. نو دا یو کس ته مړی وشي خیراتونه موږ نه منو که نه خیرات شته او طریقې دی خلکو خطا کړی ده؟ شیخ صاحب داسې ده چې یو سړي پسې کله ته تهمت لګې نو داسې به ورپسې وی چې د فلانکي کې دا کمی دی دا کمی دی دا کمی دی. د هغه کمي د وجې نه به هغه بدنام شي. کله چې حق پرسته خلک دعوت کوي د قرآن او د سنت، ستاسو د دې خبرې په مناسبت چیرې خلک وایي چې موږ خیراتونه نه منو، موږ یادوي چې تاسو خیرات نه منئ، نو دا یو تهمت دی موږ پسې بدنامه ده. یو قصه زه کومه نور ځایونو کې مې کړې ده. زمونږ یو استازو اوس وفات شوی دی الله دې وبخي، په تفسیر کې زمونږ استازو هغه د افغانستان کې موږ دعوت شروع چې دعوت هم شروع کړ دا مسله به په لږ واضح شي، کیسه ده خو مسله به په واضح شي. هغې به موږ ته درس کې ویل. نو دعوت هم شروع کړ، حکومت ته چا ریپورټ ورکړ، شکایت یې ورکړ چې دا خلک چې دی نوې عقیدې راوړي، د دعا نه مني، خیرات نه مني، امامان نه مني، مذهب نه مني. زه حکومت طلب کړم، ویې غوښتلم. افسران ناستو ویل چې تا باندې شکایت دی. ما ویل څه شکایت دی؟ ځکه موږ خو نه قتل کوو الحمدلله او نه نورو ګناهونو نه ځان ساتو، دغه ګناهونو نه دی الله رب العالمین بچ کی. نو ما ورته ویل ما کم جرم کړی دی؟ وایي جرم دی دا دی چې ته دعا نه منې او خیرات نه منې. خیرات یې ورته پکې سم یاد کړی و ځکه هلته د مولیانو هغه خوراک بند شوی و. نو هغوی له غوسه
مولا سړی له غصه په خوراک باندې ډیره ورځي دغه مولیانو له الله دې هغوی ته هم هدایت وکړي زمونږ ورونه دي پې خفه کېږو خو دا هغه نکتې دي موږ ته معلومې دي چې ډېره موږ ته چې دا ډېره غصه کېږي په دې وجه چې د هغوی خوراکونه موږ بند کړي دي نور څه بد هم هغوی سره نه دي کړي د هغوی کرسۍ هغوی سره ده موږ ته نه ده اخیستې د هغوی مسجد هغوی سره دی موږ ته نه دی اخیستې خو خلکو په هغوی باندې دا د دروغو خوراکونه بند کړل نو هغه یې ما ته ویل چې تاسو خیرات نه منئ او ما ورته ویل چې جی خیرات هم منم دعا هم منم دعا مخکې موږ څومره فضایل هم بیان کړه ځایونه مو ښودل دعا شته خلک راپسې وایي چې دعا نه مني نو هغه افسر راته ویلې چې ګوره اوږې نه یې خوړلې خولې نه یې بوی نه ځي خو تاسو به څه ویلي ځکه دا خلک درپسې خبرې کوي وایي ما ورته ویل صاحب اوږه بیا نه یې خوړلې خولې نه بیا بوی ځي هغه ویل دا څنګه وایي ما یو سړی به وایي چې اوږه نه خورم 15 کسو به راګیر کړی او په زوره به یې راسملی او ده به خوله بنده کړي کلکه به یې نیولي چې اوږه نه خورم او هغوی به لاس کې اوږه راغستې او خوله کولا وکړه او مږي به یې پي نو دلته یې مو مږل او دلته په دې لاسونو خوړلې نه ده بوی تېزي موږ یې په زوره رانیولي او راسملولي وي چې دعا نه منئ او خیرات نه منئ دا هر څه منو خو دوی په زوره موږ راسملولي یو نو خیرات شیخ صاحب موږ منو خو خیرات عبادت دی څه دی او عبادت به اله عبادت شي چې د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې وشي اوس د مړو دا خیراتونه د اولې ورځې خیرات د درېمې ورځې د جمعې د څلوېښتۍ او تلین کلیزه چې ورته وایي دا خیراتونه دا به وګورو چې د رسول الله علیه السلام په زمانه کې وکنو مخکې موږ ویل بیبیان وفات شوي دي مرګري وفات شوي دي شهیدان شوي دي چرتم په جنازګاه کې چرتم په جنازه کې دا غږ نه دی شوی چې خلکو یو اعلان واورئ فلانکې او فلانکې وایي چیرې تاسو به ما سره دعا واپس په کټونو کوئ دا واپس په کټونو ځکه وایي چې هلته خیرات شوی دی وراشئ دا قصه نه ده شوې بل صحابه کرامو ولګه زمونږ نه ښه ډېره وه غربت زمونږ نه ډېر یوه کجورې سحر خوړله یوه ماښام چې هغوی ته خیرات میلاوېده ولې نه خوړل خو مقصد دلته څه چې هغوی خیرات نه کوو نبي علیه صلات وسلام بیبیانې نوڼه مرګري او د صحابه کرامو په ژوند کې ډېر خلک وفات شوي دي نه د اولې ورځې خیرات نه د درېمې نه د جمعې نه د څلوېښتۍ نه د کلیزې خیرات منو خو د شریعت مطابق خیرات سعد رضی الله عنه راغی یا رسول الله علیه السلام ان امي توفیت مور مې وفات شو زه نه ومه دې مور مې څه وصیت نه دی کړی اوس د دې مور دپاره یو صدقه کوم عربۍ کې صدقه او په پښتو کې خیرات خو غم دا دی چې زمونږ خلک خیرات صرف د دې ګوریجو ته وایي نورو صدقو ته خیرات نه وایي دقه وریجو ته وایي یا سپینه ښوروا چې پخه شي او چې مولیانې پکې ماته کړي دقې ته ښوروا وایي بل څه ته دوی خیرات نه وایي دغه یو شي ته خیرات وایي مور پسې صدقه وکم که نه کومه رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته ویلي صدقه ورپسې وکړه خیرات ورپسې وکړه هغه لاړې په یو ځای کې معلومات وکړه چې کوم ځای کې اوبه نه وي کوی جوړ که په هغې باندې د بور هغه خرچه وکړه د کوی د کنستلو د مزدورانو او ویلې چې د دې اجر د الله د سعد رضی الله عنه مور ته ورکړي صدقه وه خو جاري صدقه وه څومره وخت به خلکو د هغې نه اوبه څکلې وي موږ د مسلمانانو ورونو ته وایو چې مسلمانانو ورونو زمونږ په دې علاقو کې د جوماتونو د چاندو کټونه په سړکونو پراته دي او سړی ورته ناست دی کلونه وشو او دا یو اواز کې چې روپۍ واچوئ او لس واچوئ او خالي لاس مه تېرېږئ الله به اته جنتونه درکړي او دا به وکړي او هغه به وکړي دا مسلمانان چې په لکاو روپۍ د اولې ورځې په خیرات لګوي زمونږ دا خلک چې دی دوه غویانو نه کم نه راولي دوه میخو نه کم نه راولي د دې سره وریجي نو په یو خیرات باندې په اوس وخت کې تقریبا چې کمزور خیرات 15 لک روپۍ راځي په یو کلی کې چې 100 کسه اوسېږي په 15 لک روپۍ واچې څو شولې تقریبا ډېر شی جوړ شو لکه روپۍ شولې 15 لک روپۍ واچولې زمونږ په علاقو کې به د جوماتونو کټونه به په سرکونو نه پراته بلکې د یو کلی خلک به خپل جومات دومره ښکلی جوړ کړي چې پیسې به زیاتې شي بل ځای ته به ولېږي نو زه مسلمانانو ته دا وایم چې پلار به هم زمونږ وفات کېږي مور هم وفات کېږي بچي هم وفات کېږي چې کم خیرات په خلکو باندې خورو دا پیسې راوالو عالم له ورشو چې په جومات کې به لنټر واچوم جومات ته به سریا او سیخ راوړم دې له به چې دی سیمټ راوړم د پکو انتظام به وکړم دلته چې دی مثلا طلبا دي د هغوی دپاره به اوړه راوړم د هغوی دپاره به سبزي راوړم دې
دې ته جاری صدقې وایي. په کار ده چې دا منګه وکړو، مړي پسې دا ور رسېږي، څه کېږي دا ور رسېږي. نور زمونږ دا خیراتونه دا ټول رواجي خیراتونه دي، یو ډرامه د خلکو جوړه کړې ده، نوم د پاره کوي. موږ د ډېرو خلکو نه اورېدلي دي چېرې خیرات ځکه کو ښه راته پته ده وایي نشته، خو بیا به خلک وایي چې پلار یې مالدار او پیسې وله ګټلې وي او خیرات یې ونه کړ. یو واقعه درته وایم، یو ملګري راته وویل چې زما یو ملګری دی، موږ مسجد له یو ځای اخیستی و، د هغې څه قرضه وه. نو راته وویل چې هغه ملګری دی او پلار یې وفات شوی دی او ډېر غټ خیرات ته اراده کړې ده، ور به شو د دې خیرات نه به رامنې کړو او دا پیسې به په مسجد کې ورکړي تر څو پورې چې دا مسجد آباد او دا ځمکه د مسجد و تر قیامته پلار ته به اجر رسېږي. موږ ورپسې د شپې لاړو. چې لاړلو نو هغه نه اول تپوس وکړو چې څنګه د خیرات اراده ده. اراده مې وایي کړې ده، پیسې مې را برابرې کړي دي. څو روپۍ دي برابرې کړي دي؟ 8 لکه روپۍ مې دې له برابرې کړي چې خیرات وکړم. دا د نن نه یو 4-5 کاله مخکې خبره کوم. 8 لکه روپۍ مې برابرې کړي دي. نو ما ورله ترغیب ورکړ چې ګوره دغه مسجد دی او راشه په خپل لاس باندې پکې پیسې ولګوه، موږ له هم به راکوه او دا شه دا پیسې په دې کې ولګوه، نو خیرات دې مو شه، صدقه دې مو شو، او داسې وشوله چې جاري صدقه ده تر قیامته به وي. نو وی ویل چې اوس بندوبست مې رانیولی دی خو نه کړي. نو چې موږ را پاسېدلو زما ملګري ته 1000 روپۍ ونیولې. نو ما ورته ویل چې زما خوښه عزت دا نه علم، ځکه 8 لکه روپۍ د خیرات ته ایښي دي او موږ له د مسجد دپاره 1000 روپۍ راکوي. د الله نه ویرېدلو هغه ملګري ته هغه واغېستلې. نو زموږ د مسلمانانو دا حال دی چې کوم ځای کې نوم او ریا کېږي لکاو لګوي، خو چې کوم ځای کې نوم او ریا نه کېدله هلته 1000 روپۍ هم نشي ورکولی. نو مسلمانانو خیراتونو نه موږ نه منې کوو. دا ګډان او دا چیلي او دا خورواګانې او دا وریجې پرېږدئ. او بل دې ته دا ورځ خاص کول بدعت دی. تخصیص د ورځې په دې به موږ دلیل راوړو، دلیل پې نشته دی. دا ولې ورځې خیرات خامخا ته پلار پسې خیرات کې، ورور پسې کې، مور پسې کې، ورځ مه ټاکه، 40مه جمعه مه ټاکه. ووایه چې په فلانکۍ ورځ اتوار په ورځ زه وزګار یم، د جمعې په ورځ زه وزګار یم، د خالي په ورځ زه وزګار یم. یو خیرات وکړه، دې نه دې څوک نه منې کوي، خو د خیرات په باره کې جاري صدقې وکړئ، داسې صدقې وکړئ چې ډېر وخته پورې دوام ولري. جزاک الله خیر شیخ صاحب. یو بل سوال دی هغه د قبرونو متعلق دی چې اکثره مسلمان زمونږ مړی چې وشي نو بس د دې قبر نه داسې ته وایي 3 منزله دغه بلډینګ جوړ کړی دی، بس دا ټایلونه پې ولګوي دا شي نه. شریعت موږ ته کم حکم کوي؟ لکه قبرونو سره موږ څه وکړو، کومې طریقې سره قبر جوړ کړو؟ یو ویډیو ما ولیدله بعضې خلکو چې الله ورته ښایسته عقیده نصیب کړې وه نو قبرونه پاخه وو، هغوی ماتول، بیرته یې کچه پرېښودل. نو د هغوی کار صحیح و غلط و څنګه شیخ صاحب دې باره کې وضاحت وکړي؟ د قبرونو دغه ویډیو چې تاسو کتلې وه د هغې په باره کې به زه وضاحت وکړم. دا د ثوابۍ ملګري مسلمانان زمونږ ورسره څه پېژندګلو نه وه. دا خلک راپاڅېدل، علماو ورته وویلې او بعضې حنفي علماو ورته ویلي. دې خبره باندې زمونږ د مسلمانان لږ سوچ وکړي. حنفي علماو ورته وویلې چې په اسلام کې د قبر د لیش نه اوچتول، پخول، ماربلې پې لګول، سیمټ ورکول، چونې ورکول دا حرام دي. هغه مسلمانانو کې جذبه پیدا شوله د یعقوبي علاقې خلکو او ډېر ښکلی اقدام یې وکړ چې موږ د هغوی ستاینه کوو. د هغې علاقې څه بعضې ملګري ما سره اوس هم په رابطه کې دي چې کله دا اقدام وکړه عوام ټول راووتل او قبرونه وران کړل، د سنت مطابق یې لیش ته برابر کړل، هغه ګنبد یې ترې لرې کړلې، کوټې پې جوړې وې هغې ترې لرې کړلې، یا اوچتو یا سیمټي جوړ شوي هغې وران کړل. ښه اثر یې وکړ. الله رب العالمین دی وکړي چې دا ټول مسلمانان داسې وکړي. د قبرونو جوړول په اسلام کې د لیش نه اوچتول حرام دی. داسې اختلافي مسله نه ده. 4 واړه مذهبونه دا وایي چې نه به قبر پخېږي، نه به سیمټ کېږي، نه به چونه ورکولی کېږي، نه به ماربلي او نه به د لیش نه اوچتېږي. دا خو اتفاقي مسله ده، خو زمونږ مسلمانان علماو نه دي پویه کړي او یا خپله چې دی ضد کوي، عناد کوي. عزتمندو قبرونه د لیش نه اوچتول ناروا دي. رسول الله علیه السلام علی رضی الله عنه ته ویلو او علی رضی الله عنه ابو الحیاج اسدی ته ویلو چې الا ابعثک، زه دې نه لیږم په هغه کار پسې چې زه رسول الله علیه السلام لیږلی وم. راته ویلو الا تدع قبرا مشرفا الا سویته، اوچت قبر د لیش نه دا به د ځمکې سره برابر کې، لیش ته به برابر کې، او چرته چې د مجسمه یا تصویر یا شکل لیده دا به وران کې. نو موږ مسلمانانو له پکار دي زمونږ د هر چا مړي شوي دي، د چا پلار وفات دی، د چا مور ده، د چا زوی دی، چې کوم قبرونه د لیش نه زیات اوچت دي یا په هغې باندې ګنبدې جوړې شوي دي یا پې ټایلونه لګېدلي دي یا پې نورې خرچې شوي دي، نو دا دې وران کې، د سنت مطابق دې جوړ کړي. ما مخکې وویلې زمونږ د مسلمانانو بدبختي دا ده
چې په خیراتونو باندې لکاو روپۍ لګي، خو د اخلاص په ځای کې 1 روپۍ نشي ورکولی. داسې قبرونه موږ لیدلي دي چې د هغې دپاره ټیلونه د لرې علاقو نه د بونیر نه او د مومندو نه راغواړي فلانکې ماربل قیمتي، نو په یو قبر باندې 1 لک 1.5 لک 50,000 روپۍ خرچه راشي. که دې مسلمان ته ووایي چې زه دا 1 لک روپۍ تا په دې قبر ولګولې، ستا د والد صاحب ته به دا قبر څه فایده لاندې ورکړي، د هغه به څه په کار راشي؟ خیر دی ته پرې لږ سوچ وکړه. دا یا ټیل ولګېده یا نیشنل ټیل ولګېده چې هر څه ولګېدل، دا راته ووایه دا به فایده مړي له څه ورکړي؟ هېڅ فایده نه ورکوي، نه ترې عذاب کمولی شي نه پرې درجه اوچتېږي. دغه پیسې راواله د والد صاحب پسې یو مسجد کې یا یو یتیم باندې یا یو کونډه باندې یا یو غریب لی ورکړه چې والد صاحب ته دې څه میلاو شي؟ اجر میلاو شي. نو دا ګناه ده. د دې نه موږ مسلمانان چې د ځان وساتو په اسلام کې د قبرونو دا مزارات چې جوړ شوي دي دا هم خلاف شریعت دي. د رسول الله علیه الصلاة والسلام په ځمکه په مدینه منوره کې بهترین شهیدان پراته دي. سید الشهداء حمزه، د ټولو شهیدانو سردار امیر حمزه رضی الله عنه چې په مخ د ځمکه د ټولو شهیدانو سردار دی. د دغې شهید په قبر باندې نه خازې شته، نه جنډې شته دی، نه ګنبده شته دی، نه منجوران شته، نه مالګې شته، نه چرسیان شته. مسجد نبوي نه چې راوځي دی بل طرف ته جنت البقیع دیره ده. زمونږ مور بی بی عایشه رضی الله عنها پکې دفن ده، عثمان رضی الله عنه پکې دفن دی، په زرګونو صحابه کرام پکې دفن شوي دي او اوس هم پکې نیکان خلک هغه دفن کېږي. نه ګنبد شته دی، کچه خاورې دي. دا مسلمانان خزي هلته ګوري، تصویران هم وباسي هلته او بیا هم ترې عبرت نالي چې دلته راشي د پلار قبر پوخ کړي. نو دا ګناه ده او د دې نه موږ مسلمانان اجتناب. جزاک الله خیر شیخ صاحب، الله ستاسو عزت وکړي، ستاسو ټایم هم واخیسته، ملګرو هم دا سوالونه چې وشول انشاءالله ډېره فایده پکې وه. یو ځل بیا به انشاءالله شیخ صاحب ته بیا دعوت ورکوو، نور شیوخ به راځي انشاءالله. رڼا سټوډیو د کتنه مه هېروئ او دا شیر کې خپلو ملګرو سره انشاءالله. هغه خلک چې وایي چې موږ به دین څنګه زده کړو، دغه یو موقع ده، په کور کې ناست دی، تا سره فیسبوک دی، تا سره یوټیوب دی. الحمدلله زموږ د یوټیوب او فیسبوک او ټویټر ټولو لارې شته دي، هغه کې تاسو دا صفحه فالو کړئ انشاءالله، قیمتي معلومات به حاصلېږي. جزاک الله خیر شیخ صاحب. جزاکم الله خیرا شیخ صاحب، الله دې تاسو له اجر درکړي چې موږ ته هم د اجر مقرره کړل، موږ هم دلته را دعوت کړلو او مسلمانانو باندې هم دغه غږ کوو چې ټول مسلمانان نارینه زنانه لګیا دي، بالخصوص ځوانان سوشل میډیا استعمالوي، یوټیوب دی، فیسبوک دی، ټویټر دی او داسې واټساپ دی، نور چې څومره آلات دي هغه استعمالوي. نو د هغې نه خیر والی، د هغې نه فایده والی او د علما کرامو بیانات، درسونه، خطبې پې واورئ، خلکو سره هغه شریکوئ. دا خاکې او دا خنداګانې او دا ډرامې او دا فلمونه او دا فني ویډیوګانې دا زمونږ آخرت هم تباه کوي، زمونږ ایمان هم تباه کوي. نو شیخ صاحب ستاسو سټوډیو دی الله رب العالمین کامیابه لري، الله دې ترې رڼا خوره کړي او الله عز وجل دې تاسو ته نورې کامیابیانې درکړي. وجزاکم الله خیرا وبارک فیکم. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.